حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی، لہذا نه په خپل پاغه باندې ظلم او زیاتوالی کوي او نه به بل چاته پریدي چې په ظلم وکړي او بیا یار مددگار به بل ته نه پریدي چې مظلوم شي او څوک په ظلم وکړي او نه به خپل دغه تحقیر کوي. د حدیث راوی حضرت ابو هريره فرمایي چې په دې وخت کې نبی له سلام فرمایل چې طرف ته اشاره وکړه چې تقوا دلته ده. نبی اسلام خپل طرف ته اشاره وکړه چې تقوا دلته ده. نو د یو سړي دپاره دا بدي کافي ده چې هغه د خپل مسلمان ورور حقیر وګڼي او د هغه تحقیر وکړي. د یو مسلمان نو هر څیز به بل مسلمان حرام دي، یعنی په هغه باندې لاس پورته کول حرام دي، په دغه وینه تویول حرام دي، دغه مال لوټ کول حرام دي، دغه ابرو اخیستل حرام دي. دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې مسلمانان په خپل منځ کې سره ورونه دي. یو مسلمان به د بل مسلمان سپکه نه کوي، د بل مسلمان تحقیر به نه کوي، د بل مسلمان به نه ذلیله کوي، بل مسلمان ته به په سپکه سترګه نه ګوري، بل مسلمان ورور به حقیر نه ګڼي، تذلیل به نه کوي، په هغه به لاس نه پورته کوي، په هغه د هغه وینه به نه تویوي، د هغه مال به نه لوټ کوي، د هغه نه به مال دولت د هغه نه اخلي، د هغه د ابرو خیال به ساتي، د هغه بېعزتي به نه کوي. لهذا مسلمانانو ورونو موږ تاسو ته پکار چې په دې حدیث باندې پوره عمل وکړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.